د پوهنې وزارت وایي چې د پوهاوي لوړولو د ښوونکو د ظرفیت لوړولو او په هیواد کې ټولو زده کوونکو ته د کیفیت لرونکو خدماتو وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا په تیر کال کې د زرګونو ښوونکو لپاره د دوی د تدریس برخو سره سم د ظرفیت لوړولو سیمینارونه ترسره شوي دي. د څنګه کې لله الحمد تر 15 شاوخوا پورې موږ ښوونکو ته د هغوی د رشتې مطابق د هغوی مضامینو ته په کتو سره د میتود په درشل کې او داشانتي د استاد یا شاګرد محور د زده کړو په هکله باندې قسمه رنګارنګ ورکشاپونه او سیمینارونه دایر کړي دي او د لنډمهاله کورسونو او ورکشاپونو سیمینارونو څخه فارغ شوي. یو شمېر ښوونکي د دې پروګرامونو ستاینه کوي او وایي د داسې سیمینارونو دوام نه یوازې د دوی د ظرفیت لوړولو کې اغیزمن دي بلکې د زده کړې د کیفیت په ښه کولو کې هم مهم رول لوبوي. ما تقاضا میکنیم از مسئولین محترم زیربط ما، از مسئولین مقامات زیرسالای ما که در رشته ظرفیت سازی معلمان کوشش بکنن که زمینه های خوبی را فراهم بسازن، فرصت های مناسب را در نظر بگیرن تا ای که معلمان سیمینار ببینن و معلمین ما از سیمینارها استفاده عظیمی بکنن، آمادگی خاص را برای آموزش و پرورش داشته باشند. برای دپارتمنت های مختلف چی ساینسی است، چی السنه است، چی سایر بخش است به صورت دوامدار مطابق متدایشان برازیا باید این سیمینار برگزار شود تا که مطابق معیاراتی که ریاست معارف میخواد و مطابق معیارات قبول شده جهانی است مطابق از خود عیار بسازند. د پوهنې وزارت مسؤلین تل وایي چې د پوهنې د ودې لپاره لوی ګامونه اخیستل شوي او د اوسنیو اړتیاو پر بنسټ به ډېرو زده کوونکو ته د زده کړو فرصتونه برابر شي.